د ایران او افغان طالبانو د جنگ وروسته د ذبیح الله مجاهد درون ځواب ایران ته. سلام، ستړي مشئ، زموږ سوله ټي وي چینل ته بخیر راغلی. د نیمروز پر پوله له څو ساعتو جګړې وروسته ایران او طالبانو د روغې جوړې غوښتنه وکړه. ذبیح الله مجاهد د جګړې د اصلي لامل له یادولو پرته وویل دا شخړه له یوې خوا د تفاهم پایله ده او له بلې خوا یې د څېړنې لپاره یوې پلاوی ټاکل شوی دی. په دې نښتو کې سپکې او درنې وسلې کارول شوي او د ځایي سرچینو په وینا مرګ ژوبله هم اوښتې، خو طالبان یې پټوي. د ایران حکومت چې د طالبانو په څیر د رسنیو په سانسور کې لاس لري دغه شخړه کوچنۍ بولي. دا په سرحدي تفاهم کې ده او د ایران کومه سرحدي پوستې ته چې زیان رسېدلی دی، طالبانو په ورته وخت کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې ښایي ایراني پوله ساتونکو سوځول کېږي او د هیواد په ځینو برخو کې پرمختګ کوي. یوې سرچینې کاویان ته ویلي چې طالبان د شپې تر ناوخته پورې د ایران په خاوره کې وو چې د خبرو په پایله کې ووتل. د سرچینې په وینا په دې نښته کې 2 طالبان هم ټپیان شوي دي. دا نښته یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې طالبان په دوحه کې له امریکایي ډیپلوماتانو سره وکتل. هغه غونډه چې طالبانو رغنده او امریکا ځانګړي استازي د قناعت وړ وبلله.